سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ ګرانو دوستانو زه نن په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی. په دې ویډیو کې بس تاسو ته د پښتو تر ټولو خوندور کیبورډ در وښیم. دغه کیبورډ چې دی ډېرې زیاتې ځانګړتیاوې لري. لومړۍ ځانګړتیاو د دې کیبورډ دا ده چې دا تاسو سره په املا کې کومک کوي. که چېرته تاسو املا سمه نه وي نو دا کیبورډ چې تاسو سره املي کومک ده. په وروستو کې تاسو ته وښیم چې څنګه املي کومک. دویمه ځانګړتیا دا ده چې کله موږ تاسو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین او دغه شی نه موږ تاسو لیکو، مثلا یو اسلامي پوسټ کړو، په دې کې موږ سره زیات کومک کا. دویم دا چې شپس دي په دې کې. دریم دا چې موږ تاسو چېرته په مسنجر یا په واتساپ کې چاته میسیج لیږو، هغه ته سټایلش خط په دې واسطه چې دی موږ لیږلی شو، هغه به ډېر زیات حیران شي. نو را درومو دوستانو چې دا کوم کیبورډ دی او په کومو ځایونو کې او موږ څنګه کولی شو له دې څخه ګټه واخلو. نو را درومو دوستانو ویډیو شروع کوو. نو دوستانو هر څه نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست او تاسو تر اوسه هم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی، نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم په دې سبسکرایب آپشن دوستانو چې تاسو ته ښکاري په دې سبسکرایب آپشن باندې کلیک وکړئ او په خوا کې کوم دا د بیل یا د ګنټې نشان چې روزي په دې باندې هم کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ دوستانو. او دوستانو ویډیو در سره لازمي لایک کړئ او که چېرته نورو ستاسو سره د ویډیو شیر کول غواړئ نو په دې شیر اپشن باندې کلیک کړئ تر څو نورو ستان هم له دې ویډیو څخه خبر شي. نو دوستانو کیبورډ هغه اپلیکیشن چې دی کیبورډ چې د هغې لینک په ما په ډسکرپشن کې پرېښوي. ډسکرپشن دغې ساحې ته ویلی شي. دغه په لیکنه باندې چې تاسو کلیک وکړئ دغه لاندې کومه ساحه چې ده دې ته ډسکرپشن ویلی شي. دغسې به ما لیکلي وي چې لاندې لینک باندې کلیک وکړئ او دغه لینک په دې باندې کلیک کړئ، تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې دا ځای نه کیبورډ را ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې کیبورډ خلاص کړه دغه کیبورډ هم را ډاونلوډ کړو. دغه کیبورډ دی. دا کیبورډ هم چې کله را ډاونلوډ کړو نو په دې کیبورډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک کړو دا یو افغان جوړ کړی دی، ډېر زیات خوندور کیبورډ دی. دا به موږ تاسو ته راخلاص شي. کله چې موږ تاسو ته راخلاص شو په دې لومړی کې چې دی په لومړی کې به دلته به تاسو کلیک وکړئ. په لومړی کې دلته تاسو کلیک کړئ دا به دلته دا آف وي، دغسې دا به آن کړئ دوستانو، دا به آن کړئ. نو کله مو دا آن کړه بیا به د دویم آپشن ته راشئ. دویم دغې ته ګورئ دوستانو، دلته بیا دا انتخاب کړئ. ګورئ دوستانو دا به تاسو انتخاب کړئ. ګورئ دوستانو دا مو چې انتخاب کړو له هغې وروسته بیا تاسو راشئ که فیسبوک ته راځئ او که میسنجر ته راځئ او که واتساپ ته راځئ. ګورئ دوستانو زه واتساپ ته راځم. ګورئ دوستانو اوس تاسو ته هغه لیکنه درښیم. ګورئ دوستانو زه اوس دلته راځم، مثلا چاته دا کس ته دا لیږم. ګورئ دوستانو اوس هغه کیبورډ دی. ګورئ دوستانو دغه کیبورډ چې لاین ساحه کې دوستانو تاسو وینئ دا هغه کیبورډ دی. نو اوس دلته چې دی په دې لومړیو کې تاسو ته درښیم نو په دلته تاسو ګورئ فاینډ، دلته فاینډ لیکلی دی، په دې کونج کې فاینډ لیکلی دوستانو. په دې فاینډ باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو، دلته سټایلش خط راوځي. ګورئ دوستانو ټول سټایلش خط دی. په دې کې په میسنجر یا په هر شي کې چې تاسو کولی شئ سټایلش خط خپل ملګري ته. ګورئ دوستانو هغه سټایلش خط چې دی دلته ورغی او دا به حیران شي. ښه لومړی خو دا چې سټایلش خط مو. دویم چې املي کومک، څنګه املي کومک مونږ تاسو سره دوستانو کوي. ګورئ دوستانو زه اوس لیکم افغان. ګورئ ما صرف ولیکل الف مې ولیکل. ګورئ دلته ما ته راووتل افغانستان، افسران، افسر، افسانه او افسانوي. نو ګوره دا اوس موږ سره املي کومک شو. ګوره دوستانو زه دلته کلیک کوم ډایرکټ ما افغانستان لیکم. زه اوس مثلا بل څه لیکم، زه لیکم پیوه. ګوره دلته ما ته چیرې ووت پوسټ او داسې مثلا چې ګوره دوستانو هغه مختلف شیونه چې موږ ته راووتل. یا بل څه لیکي، ګوره زه لیکم نون ننګیالی. ګوره دوستانو افغانستان ننګیالی. ګوره دوستانو ما سره دی. ګوره ما سره څومره املي کومک وکړه. او دویمه ځانګړتیا خو دا شوه. راځي درېیمه ځانګړتیا دلته شپس دي یا دلته چې دی کوم سټیګرې دي. ګوره دوستانو دلته مونږ خندا سټیګر چاته لیږو یا نور سټیګر چاته لیږو. نو په دې کې مختلف سټیګرونه تاسو یې په وار سره کتلی شئ. بیرغ افغانستان بیرغ هر یو سټیګر چې په دې طریقې سره تاسو لګلی شئ. اوس را درومو بل دلته دغه نشان چې وینئ دوستانو دې کې چې دی مختلف رنګونه دي. ستاسو د کیبورډ مختلف رنګونه دي. په دې کې ستاسو کوم یو رنګ خوښي نو هغه رنګ چې دی د کیبورډ لپاره انتخابولی شئ. نو په دې کې مختلف رنګونه مثلا دا رنګ ما انتخاب کړو. ګورئ دوستانو زه را درومم. ګورئ دغه رنګ ماته ګورئ دغه رنګ چې دی ماته انتخاب شو. نو دا او بل چې دی که اسلامي ما تاسو ته په ویډیو په لومړي سر کې ویلي چې په اسلامي لحاظه موږ سره ډېر زیات کومک کولی شي. ګورئ دوستانو دلته کلمات دي.
په دې کلماتو چې کله موږ تاسو کلیک وکړو ګوره دوستانو کلمات ګوره په دې کلماتو چې کله موږ تاسو کلیک وکړو دلته موږ ته مختلف اپشنان راوځي ګوره دوستانو تاسو ته زه در وښیم ګوره دوستانو کلمات ګوره دوستانو استغفر الله ان شاء الله الحمدلله سبحان الله جزاک الله ماشاء الله صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاته السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته او درود شریف ګوره دوستانو دغه درود شریف ماته مکمل راوښ ګوره دوستانو د درود شریف ماته مکمل ګوره دوستانو زه بل کلمات راخلم استغفر الله راخلم ګوره دوستانو په ډیر زیات خوندور دغه سره ټول زور او زیر باندې برابر یعنی بل راخلی ګوره السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته ګوره دغسې ماته راخص په زور او زیر برابر نو دا د پښتو تر ټولو زیات خوندور او په زړه پورې کیبورډ دی نو ډسکرپشن کې ما د دې کیبورډ لینک پریښي له هغې ځای نه تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ نو په دې هیله دوستانو چې دغه ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي حتما یې در سره لایک او شیر کړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتما سبسکرایب کړئ مننه دوستانو خوشحاله اوسئ